السلام عليكم افغان ترکیب نشه غلاست نن تاسو غواړم چې د یو بل په ایډ راپور معلومات درکړم خو دا چې موږ د ټلګرام ډېر راپورونه استعمال کړل وو ځینې خلک چې راکړل هیڅ ماسټریال نه چلل نو دا غواړم د دې پین پروجیکټو په اړه چې هغه ټلګرام کې نه هغه په براوزرو کې ځینې هغه سایي بس ما چې ور کنیکټ کول غواړي هیڅ څومره انټرنیټ مصرف وو دا انټرنیټ څخه مسوا ما د انلاین چې بس په باندې مستقل راکړي پوینټونه راکړي بیا تاسو لو باندې کنیکټ کیږي چې تاسو بدلی د ګاس په نامه یو د دې پین پروژه ډېر کامیاب وختله تقریبا یو ور ما څنګه کېدل ورسره خپل ولې شان سره کنیکټ کول نو خو ته په $1000 $1500 ګټه وکړو نو په دې خاطر ما هم د پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړل او غواړم چې تاسو پروژې تاسو شي کومه هغه د مخه ځینې بروزرونه دي چې یوازې په کمپیوټر کې کار کوي ځینې هغه د پروژې اکثره نو دا لپاره باید موږ د لا بروزر ولر موبایل کې استفاده کوو تر ټولو ښه بروزر چې د میسي بروزر او کیوي بروزر دی میسي بروزر څخه استفاده کړی ده نو کله تاسو په ډسکرپشن کې تاسو لینک پرېږدم چې ټلګرام ته راسي په ټلګرام کې ټول لینکونه ځنه په ځنه درته شي لومړی لینک چې دی لومړی سټپ د پیپ نیټورک لپاره تاسو معلومات کوم لومړی تاسو د میسي بروزر دا ډاونلوډ کړئ دا چې کله ډاونلوډ کړئ بس ما په دې باندې کلیک وکړئ ډاونلوډ راځي دا به تاسو ډاونلوډ کړئ کله ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دا چې ما ډاونلوډ کړی نو پلی سټور کې زما اوپن کوم کله چې ما اوپن کړئ بیا به راسي بیا ته به ټلګرام ته راسي په ټلګرام کې به په دغه دوه لینک باندې کلیک ووهئ دغه دوه لینک به تاسو راواخلئ کاپي به کړئ کاپي لینک را به شي دغه میسي بروزر ته په سرچ بار کې به ځای پیسټ کړئ چې کله هم پیسټ کړئ دا به دا لینک به راخلاص کړي انتظار به وکړئ چې لوډینګ وکړي دلته په ساین اپ باندې کلیک وکړئ تاسو به ایمیل ورکړئ دلته ایمیل کلیک کوم چې کله مو ایمیل ورکړئ پاسورډ به ولیکئ پاسورډ کې کوشش وکړئ یو غټ توري او څو نور توري عددونه شته کلیان ورسره بیا به په ساین اپ باندې کلیک ووهئ کله چې په ساین اپ باندې کلیک ووهئ او ریډي ټو لوګین نو اوس به تاسو رجسټر ته ماده سره لوګین شئ بیا ته په لوګین باندې کلیک ووهئ هغه ایمیل چې تاسو کړی وو هغه ایمیل دلته ورکړئ او لوګین بس انسټال تاسو وکړئ کله چې تاسو لوګین شئ تاسو لای سپراوي پوینټونه هم صفر وي او د جنریټ سپرل او لوګاوټ طریقې نو اوس به تاسو لاړ شئ بیا ټلګرام ته په ټلګرام کې به راسئ دریم سټپ کوم لینک دی دا ایکسټنشن دا به کاپي کړئ او را به سئ دلته بیا ته میسج بروزر ته نوې ټب راخلاص کړئ په دې ټک په سرچ بار کې بیرته دغه لینک پیسټ کړئ کله پیسټ کړئ په دې کلیک وکړئ او انتظار وکړئ چې دا صفحه تاسو راځي په دې صفحه کې ګورئ فایو ګارډین کې به پر دغه فایو ګارډین صفحه څخه پر د اډ ټو کروم په دغه کلیک وکړئ دې چې کله کلیک وکړئ اوکې بټن راځي دا به ووهئ انتظار وکړئ چې کله اډ شو دا دی اوس په دغه د نوې بروزر د خلاصول په دغه کې په دغه کلیک وکړئ کله چې په دې کلیک وکړئ تاسو ته ما دا ډېر دغه هټ کړي دي ایکسټنشنان نو تاسو به اول بار وایاست نو تاسو یوازې یو دانه درته راځي دا د فایو ګارډین په نامه پر دې باندې به داسې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړئ لوګین درته راځي هغه ایمیل چې کوم ټول کړی وو هغه ایمیل به دلته هم استعمال کړئ کله چې هغه ایمیل استعمال کړئ زه به ایمیل ورکړم ایمیل چې مو ورکړئ ایمیل او پاسورډ چې مو کله ورکړئ په لوګین کلیک وکړئ په لوګین کلیک وکړئ انتظار ورته وکړئ دا دلته ګورئ تاسو ته ګوډ راوړي اوپن ویب اپ دی او ګوډ دی پوینټونه اوس نشته بېرته په اوپن اپ باندې کلیک وکړئ او انتظار ورته وکړئ بیا ته فایو نیټورک ګارډین ته تاسو راځئ اوس ګورئ دا ستاسو پوینټونه صفر دي په دغه فالو فایو نیټورک اون ایکس په دې کلیک وکړئ په دغه فالو باندې کلیک وکړئ کله چې په دغه باندې کلیک وکړئ تاسو ټویټر ته بیایئ انتظار ورته وکړئ ټول کمزوري کله چې ټویټر ته راغلئ اوس تاسو وایئ ساین ان شئ نو د ګوګل له لارې ساین ان شئ پر هغه ایمیل باندې ساین ان شئ کوم چې تاسو ټویټر باندې ورکړئ نو زه هغه ایمیل پیدا کوم هغه په دې کې نه ثبت کړی نو ته به ما د ایمیل ولیکم کوم ایمیلونه چې ثبت دي همدغه نه دي دا ایمیل ورته پوره کړئ نیکسټ باندې کلیک وکړئ او یو کولن فایند بیا به کوشش وکړم اوس مې د هغوی ایمیل ایمیل انتخاب کړئ انتظار ورته وکړم چې ټویټر راخلاص شي دا لوستل وړیا وکړئ په دغه سټارټ باندې کلیک وکړئ بیا به سند ایمیل اوس تاسو ایمیل ته ویریفیکیشن کوډ لاړئ را به شئ خپل ایمیل ته په ایمیل کې به وګورئ چې ټویټر کوم ویریفیکیشن کوډ استولی دی که نه دا دی راغلی دا کوډ به راواخلئ دلته یې ورته پیسټ کړئ او ویریفای وکلیک وکړئ بیا ته کنټینیو ویت ایکس هغه ته به انتظار وکړئ انتظار ورته وکړئ چې لوډینګ کوي دا دی خلاص اوس به بېرته راسئ او هغه صفحې ته هلته یو ټویټر راخلاص شو او دلته به بیا هم بېرته میسج بروزر ته ورشو بېرته به شاته بیا شئ وګورئ دا به بېرته کلوز کړئ بېرته به دا اوپن اپ ټیب راخلاص کړئ ورته وګورئ چې ټویټر کنیکټ شوی دی که تر اوسه نه دی کنیکټ شوی بېرته په دا فالو فایو اون ټویټر په دې باندې کلیک وکړئ انتظار ورته وکړئ انتظار ورته وکړئ د دې بیا تورایز راوړئ چې ما دا تورایز شي نو پلیز ویټ او انتظار وکړئ او دا ویریفیکیشن فیل شو
نو تاسو اکاونټ چې دی کنیکټ دی فقط د ټویټر چې څوک سره کنیکټ کړي مشکل ورته پېښېږي هم چې ټویټر ته سم مشکل ورته پېښېږي او ټویټر کې مشکل نه بیا داسې مشکلات ورته پېښېږي کله څه په سمه سمه لیدله داسې دا بغل کلیک وي د دې ټکي راسو ډیسکټاپ باندې انتخاب کړئ اوس ډېر اسانه وایي تاسو دا فالو کړئ په دا لاندې کلیک بیا کلیک وکړئ انتظار وکړئ چې ټویټر ته ولاړ او دې سره فالو کړئ مخکې ما ټویټر اوس کنیکټ کړی دی اوس ما دا فالو کړئ ګوره انفالو فالو کړه بېرته به شاته راځو دا دې څلور سوشل پوینټ یې راکړه ټویټر چې فالو کړي نور نو بله نور دا کار نه غواړي بس ما خپله دا ټایپ کارډین چې دی دا کنیکټ دی بله چې ما ستا آنلاین بس تا ته پوینټونه درته جمع کېږي په دا بل کې څلور سوه پوینټه شوله دا څلور سوشل نمبر دا پوینټونه کله کله زیاتېږي دا ویزي ټوکن دی وروسته دا بیا په دغه باندې بدلېږي په ټوکن باندې بدلېږي نو دا ښه اسانه کلیک وکړه په ژوند کې ټول لینکونه په ډسکرپشن کې تاسو د ټلګرام لینک پرېږدم او په کې بس تاسو دا سټیپ باندې ټول سټیپونه فالو کړئ او تعقیب کړئ انشاءالله ډېر به ستا نور نو بیا روزانه راتګ ورته نه غواړئ که کوم اپډېټ راتلی بیا